چې موږ به دوی تر 90 اصولو پورې راګیر کړو په اسانۍ سره. نو څنګه دوی 180 ته ورسېدل؟ د دوی ښه سټارټ واخیسته سرکل کې دوی ښه بیرته هدف خو مو یوازې د ځوانانو مشغولتیا وه د اختریز د لوی اختر په دې شانداره مراسمو کې د دوی لپاره موږ د یو تفریحي پروګرام ځکه رخصتیا نه وي ځوانان مو د رنګارنګ عباسیاتو بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه درنو لیدونکو، په دې هیله چې ټول به روغ جوړه د صحت په جامه مستنبال یاستئ. د لوبې په خپرونه کې درته یو ځل بیا کپتان جړ منځی هرکلی وایم. دا ځل راغلي یو د اختریزو ټورنمنټونو په درشل کې هزارناو ټورنمنټ ته راغلي یو. د دغه ټورنمنټ د مسؤل کس سره خبرې کوو، ترڅنګ یې د کرکټرانو لوبغاړو سره خبرې کوو چې دغه ټورنمنټ یې څه لپاره جوړ کړی، هدف یې څه دی او ترڅنګ یې کرکټران ترې راضي دي که نه. تر پایه ملتیا وکړئ. بیا هم ستړي مه شئ درنو لیدونکو، څنګ کې راسره دغه ټورنمنټ جوړونکی ولاړ دی. دغه څخه به دغه ټورنمنټ اړونده معلومات اخلو چې دغه څخه هدف څه دی او ترڅنګ یې څو لوبډلو پکې ګډون کړی. سلام، ستړي مه شئ. بسم الله الرحمن الرحیم. وعلیکم سلام. کور ودان راته مننه. دا ټورنمنټ د ارزانه او د سپورټ مسؤلینو او د ځوانانو په ملګرتیا باندې د نشهیي توکو په ضد دغه ټورنمنټ جوړ شوی، په لاره اچول شوی دی او دغه ټورنمنټ د ځوانانو د ساتیرۍ دپاره موږ جوړ کړی. که په لومړیو کې د راته نوم مبارک وایي، ځکه ډېر لیدونکي به ستاسې نوم محمد ابراهیم مومن د هزارنا اوسېدونکی. ډېره مننه، سلامت اوسئ. دغه ټورنمنټ کې څومره لوبډلو برخه اخیستې ده؟ په دې ټورنمنټ کې تر دا مهاله تقریبا 32 لوبډلې لوبېدلې دي او اوس نورې لوبډلې هم را روانې دي چې هر ورځ مجموعاً 6 لوبې کېږي. نو نن یې 3مه ورځ ده او انشاءالله چې تقریبا 100 ټیمونو ته به لوبډلو ته به ورسېږي. دا لوبډلې 100 ټیمونه پکې تر اوسه پورې برخه اخیستې ده. نو دغه اصول څه دي؟ تر 100 لوبډلې خو هم ډېر وخت نیسي چې لوبې کوي، نو دغه څه اصول لري؟ اختریز ټورنمنټ دی او لوبغاړو ډېر وخت لوبې نه دي کړي. په هزارناو باندې تقریبا 4 کاله بعد دا لومبی ټورنمنټ دی او ډېر ښکلی ګراونډ دی، ښه فضا ده او ښه سیلبین دی دغه کراوډ په خاطر باندې. نو خلک ډېره تقاضا لري چې په دې ګراونډ باندې لوبې وکړي او د لوبو نه خوند واخلي. او دغه لوبډلو ته هم څومره اسانتیاوې برابرې کړي دي؟ تقریبا چې ډېرې اسانتیاوې دي، سورې شته دی، ښه ګراونډ هم ورته جوړ کړی دی، د اوبو دغه ښه سهولت موجود دی. نو انشاءالله څه مشکل به نه وي لوبغاړو ته. ډېره مننه، سلامت اوسئ. دا ټورنمنټ څو ورځې دی؟ په څو اورونو باندې کېږي؟ او دا چې ورځې غټ هم دي خو ګرمي ده، نو موږ کوشش کوو چې 8 اورونو باندې اکثره میچونه 10 کله داسې ورځ ښه او هوا یخی نو 10 اور هم ورکوو لوبډله، خو اکثرا 8 اورونه کېږي یو اننګز باندې. ډېره مننه، سلامت اوسئ. نو دغه د ټورنمنټ اصول که راته ووایي چې یو لوبډله څو لوبې وبیه کړي، مخکې تللی شي وروسته تللی شي؟ په بخښنې سره دغه ناک آوټ سیسټم دی. کومه لوبډله چې لوبه ګټي مخکې ځي او چې کومه لوبه بېلي نو هغه بار کېږي د ټورنمنټ نه. د لومبۍ نه دا ناک آوټ سیسټم دی او انشاءالله چې څوک لوبې ګټي هغه مخکې ځي دویم پړاو ته. ترڅنګ یې غوره لوبغاړو ته څنګه؟ بالکل غوره لوبغاړو ته جایزې شته دی، په پام کې نیول شوي دي. څوک یې ټریک وکړي، څوک زیاتې ویکټې واخلي او که څوک ښه بیټینګ وکړي، دغه ټول هم په نظر کې نیولې. دا لوبې د ځوانانو دپاره دي چې که تاسو ته یاد وي په تېره کې زموږ د مومندرې ولسوالۍ په ټول ننګرهار کې د 15 لوبډلو په شتون کې، یعنې 2 ولسوالیو هلته شتون لاره. مومندره ولسوالۍ چې وه یعنې پیاوړې لوبډله راغلې وه، هغه کپ د حمید حسن جام مومندرې ګټلو. په همدې خاطر باندې موږ دغه ټورنمنټ په لاره باندې اچولی دی چې دلته خاص د مومندرې نه د شینوارو ولسوالۍ لوبغاړي هم راشي او لوبې وکړي. او ننګرهار کې چې دا کمې نږدې د مومندو د شینوارو ولسوالۍ دي دغه لوبغاړي لوبې وکړي او دغې نه یو څه زده کړي او په آینده کې مخکې لاړ شي. ډېره مننه، سلامت اوسئ. په وروستیو کې مو پیغام هېوادوالو ته رسوئ؟ هېوادوالو ته هم همدغه پیغام دی چې د کرکټ سره د سپورټ سره تعلیم ته هم وخت ورکړي، نو تعلیم زموږ لپاره ډېر ښه دی. ډېره مننه، سلامت اوسئ. بیا هم ستړي مه شئ درنو لیدونکو، څنګ کې راسره د لوبډلې کپټن ولاړ دی. له ده څخه به وپوښتو چې دوی لوبه ګټلې ده که بایللې وه. سلام، ستړي مه شئ. وعلیکم سلام، مننه ستاسو نه. موږ نننۍ لوبه اولنۍ میچ و موږ وګاټو. په پیل کې خو دې راته نوم مبارک ووایي. نوم مې زرستان ګردیوال دی، د مومندرې ولسوالۍ اوسېدونکی. لوبډلې م څه نوم و؟ لنډۍ لوبډله وه. لنډۍ لوبډله. تاسې لوبه وګټله؟ څومره ټارګېټ تاسو ورکړی او که هغوی ورکړی؟ موږ ورکړی یو ټارګېټ موږ ورکړی و په 8 اورونو کې. په 8 نو تاسې به وکولی شو چې دغه هدف څخه دفاع وکړئ؟ او زموږ ډېر ښه بالینګ کنډیشن، زموږ بالینګ ښه دی، نو موږ کولی شو د 101 ټارګېټ نه موږ دفاع وکړه بالرانو او 15 منډو باندې موږ سیاله لوبډله آوټ کړه.
او سیال لوبډلې څخه تاسې مخکې څه هیلې لرئ سر کې څومره ټارګټ په نظر کې نیولی چې موږ به سیال لوبډلې ته زموږ ټارګټ دغه وکټ چې کومه ده ډېره تیزه وکټ ده په دې باندې چې تقریبا په لسو کې 110 115 115 داسې ټارګټ وشي نو دویم چیسنګ پې سخت دی بیا کولی شي بهادران د دغه ټارګټ نه دفاع وکړي ډېره مننه د لوبغاړو سره څومره راځي څومره ته چې باور پرې لرئ هو زمونږ لوبډله کې خو زمونږ اوپننګ ډېر ښه اوپننګ دی بیا پسې بیک اپ کې چې موږ کوم بیټسمینان لرو هغوی ډېر ښه پرفارمنس وکړو او هغې نه علاوه زمونږ کیپر و چې هغه ډېر ښه سټمونه وکړل ډېر ښه کینچونه یې واخیستل په سر کې زمونږ ساجد ډېر ښه بالینګ وکړه هغې کې کومه سیاله لوبډله کې چې ښه بیټسمینانو د اوپننګ هغه یې اوټ کړل نو هغه ټاکلي هدف ته پرې نه ښودل چې ټارګټ برابر کړي په دفاع کې مو کومه برخه ډېره قوي وه فیلډینګ او بالینګ او بیټینګ زمونږ خو بیټینګ او بالینګ دواړه قوي دي خو موږ هغلته د وکټ په کتو سره چې موږ وکټ ته وګورو چې وکټ کې کله پیس وي د بهادرانو نو بیا موږ بالینګ وروسته کوو بیټینګ مخکې کوو کله چې وکټ سولوي بیا موږ بیټینګ وروسته کوو ډېره مننه سلامت اوسئ په وروستیو کې هېوادوالو ته څه پیغام دی هېوادوالو ته هم دا پیغام دی چې د سپورټ ترڅنګ تعلیم وکړي او دغه رقم ټورنمنټونه چې کوم زموږ د مومندرۍ مشرانو په لاره اچولي دي او په ارزاناو کې چې کومه ټورنمنټ په دغه چمن لوبغالي کې جوړ شوی دی د دې هغه جوړونکو نه زه ډېره مننه کوم چې د خپل قریه دپاره او د خپلې ولسوالۍ دپاره ډېره قرباني ورکړې ده چې دغه رقم ټورنمنټ یې جوړ کړی دی په دغې ګراونډ باندې نو په مومندره کې دا ډېر وړ او ښه ګراونډ دی ځکه چې په دغې کې غونډ چمن دی او د سوري ځایونه هم لري نو د دغې جوړونکو نه د ټورنمنټ مننه ترې کوم چې دغسې ټورنمنټ یې په لاره اچولی دی او ځوانانو ته یې لوبې برابرې کړي دي ډېره مننه سلامت اوسئ موږ ته وخت راکړه مننه بیا هم ستړی مه شئ درنو لیدونکو څنګ کې را سره یو سیالبین یا نندارچي ولاړ دی ده سره به خبرې وکړو چې ده لوب څنګه ارزوي سلام ستړی مه شئ وعلیکم السلام په اول قدم کې تاسو ته سلام او د ټولو اوریدونکو ټولو راغلو مېلمنو ته سلام ډېره مننه سلامت پیل کې راته نوم مبارک نوم مې محمد دی د مندرې ولسوالۍ د هزانه اوسېدونکی دلته څه دپاره کوم هدف دپاره راغلی هدف لکه څنګه چې د دې ټورنمنټ هدف دا دی چې د نشهیي توکو پر ضد مبارزه کنه تر دې عنوان لاندې دا ټورنمنټ یا د سیالۍ په لاره اچول شوي دي نو په همدې سفر کې موږ هم دلته راغلي وو چې د دې نه ننداره وکړو او خپل وخت بې ځایه استعمال نه کړو ډېره مننه سلامت تاسې راته وایئ په دغه ټورنمنټ کې کومه لوبډله تاسې هڅوئ او هغه یې تشویق کوئ او د هغه مینوال یاستئ د ټولو لوبډلو مینوال یو څوک چې ښه لوبه کوي زمونږ د امکو مینوال یو خو په کل کې که موږ تاسو ووایو د خپل هزارناو سټار لوبډلې مینوال یو ډېره مننه سلامت اوسئ هزارناو سټار لوبډله تاسې مینوال یاستئ تر اوسه کومه لوبه ګټلې ده کله یې لوبه کړې بالکل ډېر ویاړونه یې زموږ هزارناو ته راوړي دي ډېرې بریاوې یې راوړي دي او انشاءالله په دې ټورنمنټ کې هم امید لرو دوی نه چې ډېرې بریاوې راوړي تر اوسه لوبه کړې په دغه ټورنمنټ نه لوبه یې نه ده کړې په فیر کوم چې نننۍ لوبه ده او ورته راغلی مې تشویقوي به بالکل همدرسته انشاءالله همدې ته راغلي وو چې د نږدې نه تشویق کړو ډېره مننه سلامت اوسئ د دغه ټورنمنټ کې راته څومره اسانتیاوې تاسو پکې برابرې شوې موږ خو ډېر ځایونه وکتل ښایسته چمنونه پکې دي سوري دي پکې تاسو پکې بالکل ډېرې اسانتیاوې دي که موږ تاسو وګورو داسې یو چمن او داسې یو لوبغالی که موږ تاسو په مندره کې وګورو فکر نه کوم که بل ځای کې اوسېږي موږ د باسول ساحې داسې یو وړوکی چمن دی وړوکی لوبغالی دی خو موږ به دې ته کرایه کوله موټرو ته به ختو هغوی ته به تلو نو الحمدلله خوشحاله یو خوښ یو چې خپل هزارناو کې مو دا رقم پلانونه او دا رقم ټورنمنټونه په لاره اچولي دي او دغه لوبغالی چې دا چمن کرل شوی دا طبیعي را شوی که نه تاسې به کرلی دا طبیعي دي ډېره مننه سلامت اوسئ په وروستیو کې مو پیغام هېوادوالو ته بالکل وروستیو کې مې ټولو هېوادوالو ته خصوصا راغلو مېلمنو ته سیلبیونو ته مې دغه پیغام دی چې هغه ملګري چې اوزګار وخت لري یا د دغه دپاره چې په نشهیي توکو یا د نورو ناوړه کارونو څخه بچ شي را دي شي انځینه دي لوبډلې وڅاري دغه دې تشویق کړي لوبډلې او د خپلې خوښې لوبغاړي تشویق کړي او همدلته د خپل وخت ته اقدام ورکړي ډېره مننه سلامت اوسئ چې موږ ته وخت راکړ
بیا هم ستړي مه شئ درنو لیدونکو بل ګراونډ ته راغلو باسول چمن لوبغالی دی دغلته هم یو ښایسته او شانداره ټورنمنټ په لار اچول شوی دغه مسؤل کس سره خبرې کوو ترڅنګ یې د کرکټرانو سره خبرې کوو لوبغاړو سره او ترڅنګ یې د نورو نندارچیانو سره هم خبرې کوو چې ټورنمنټ څنګه روان دی تر پایه ملتیا وکړئ بیا هم ستړي مه شئ درنو لیدونکو څنګ کې را سره دغه ټورنمنټ مسؤل کس ولاړ دی د څخه به د اړوند د ټورنمنټ معلومات کوو سلام ستړي مه شئ وعلیکم السلام فوزي صاحب خیست دی خیرت دی کلاري ده صحت مو ښه دی ډېره مننه سلامت اوسئ که پیل کړه ته نوم مبارک مو خو دې پېژنو انډیوالانو سره دا لیدونکي هم ګوري چې تاسو څوک یې؟ نوم مې منصف ظهیر د مومندرې ولسوالۍ د باسول اوسېدونکی او د دې کرکټ ټورنمنټ مسؤل ډېره مننه سلامت اوسئ تاسو راته ووایئ دغه ټورنمنټ تاسې په لار اچولی دی څخه مو هدف څه و هدف خو مو یوازې د ځوانانو مشغولتیا وه د اختریز د لوی اختر په دې شانداره مراسمو کې د دوی لپاره موږ د یو تفریحي پروګرام ځکه رخصتیانې وي ځوانان مو د رنګارنګ عباسیاتو ژغورلي دي بله هدف مو دا و چې موږ او تاسو وایو چې ورزش د صحت ضامن دی نو د صحت لپاره موږ چې دا کار وکړو او د دې ولس د خوشحالتیا لپاره ځکه چې اکثر ځوانان دلته خوشي دي راوځي نو موږ دپاره رنګارنګ عباسیاتو هر ډول ځکه چې ټولنه د خامخا هر څه پکې موجود لري نو دې څخه د ژغورنې لپاره موږ دا کار ډېره مننه سلامت اوسئ په دغه ټورنمنټ کې څو لوبډلو برخه اخیستې تر اوسه پورې نو شاوخوا دا اور راوند دی شروع دی اوسې به نو د 50 شاوخوا کېږي موږ چې تللي وو هزارناو لوبغاړي ته هم تللي وو هلته هم همداسې ټورنمنټ په لار اچول شوی ټول ناک آوټ سیسټم ورته وایي که لګ آوټ سیسټم ورته وایي دا ولې ترسره کېږي دا ځکه چې دلته خو کار یو ټیم ته چې دی ډېر میچونه ورکړي نو وخت بیخي زیات پیدا کېږي او دلته هر څوک چې دی خپل مسؤلیتونه لري ځکه چې ورځنی ژوند دی نو د دې لپاره چې دا ناکو سیسټم دې لپاره راغلی دی چې موږ چې میچ وکړي نو هغه د همغه ټورنمنټ نه بار کېږي په لومړي میچ سره نو د دې ټول څخه به چې دی چې سر نه اول راوند دویم راوند ته ځي ټیم او دویم نه درېیم ته چې کوم یې وګټي هغې چې دی بیا فاینل ته دوه ټیمونه وځي په دویم راوند کې څو لوبډلې بیا نو د همدې نیمې لوبډلې به وځي لکه چې کوم یو به کې هغه باریږي او چې هغه مې ګټلې هغه بیا دویم راوند ته ځي همداسې بیا درېیم راوند ته نو ټیمونه بیا ترفیع کوي چې څو راوند ته ورسېدل څلورم پنځم کې بیا فاینل رامنځته کېږي او ترڅنګ یې غوره لوبغاړو ته کوم اجازې په نظر کې لرئ خامخا غوره پلیر ته بیسټ رنشپ یعنې کیچ یې نیولی یا غوره رنز یې کړی د ټورنمنټ یا پلیر د ټورنمنټ پلیر د میچ دې ټول لپاره جایزې شته دي او ترڅنګ یې نندارچیانو ته کومې جایزې شته دی چې دا کیچ واخلي یا خطرناک کیچ یې ځینې شي جایزې لرئ ورته هغه به په وروستیو میچونو کې لکه سیمي فاینل او فاینل کې چې دی بیا دوی لپاره لکه سلوین ډېرې دوی لپاره بیا دا دلته خاص خلک یې ځوانان یې د همغو چې دی بیا یو جایزه اعلانوي چې هر چا د ګراونډ نه بیا د باونډرۍ نه شاته کیچ کړه یو لاس پاني نو د هغوی لپاره بیا یو جایزه اعلانوي په فاینل په مراسمو کې بیا ورته ورکوي ډېره مننه سلامت اوسئ دغه ټورنمنټ مالي لګښت چا په غاړه اخیستی کوم سپانسر لري مالي لګښت تر دا دمه خو همدا مسؤلینو اخیستی دی او بیا چې دی د هر ټیم نه بس دوه ډالې او د ډرو باندې چې بیا د همدو ته خپل مصارف او دا سیستم ول او بیا موږ د دې مسؤلینو او مشرانو د دې قومي سپین ګران فاینل کې راولو دوی لپاره مراسم جوړو نو بیا په همغې باندې مصرفوو او ترڅنګ یې فاینل لوبې ته چې کوم لوبډلې وځي هغه ګټونکي او بایلونکي ته کومې جایزې ورکوئ کوم کپونه ورکوئ که نه نورې جایزې مو ته په نظر کې نیولې دي د فاینل د ګټې ټیم لپاره خپله جایزه ده کپ دی او د بیې لپاره خپل خو په دې کې بیا چې دی موږ لکه د ولایت په سطحه د ولسوالۍ په سطحه مسؤلین دي امنیت مسؤل دی د کرکټ مسؤل دی د فدراسیون یا د کلي قومي سپین ږیري دي ځوانان دي دوی لپاره بیا خپلې جایزې دي چاته لونګۍ ورکوو چاته چې دی ګل ورکوو چاته خپل بس کتاب دا ډالۍ کوو ډېره مننه سلامت اوسئ موږ ته مو وخت راکړه په وروستیو کې مو هېوادوالو ته څه پیغام دی هېوادوالو ته مو دا پیغام دی چې موږ او تاسو د تعلیم پسې یعنې لومړی تعلیم وکړو ترڅنګ یې باید موږ او تاسو ووایو چې ورزش د صحت ضامن دی نو د ورزش لپاره باید موږ او تاسو خامخا په ورځني کې څنګه چې موږ ورځني ژوند کې خوراک ته ضرورت لرو همداسې ورزش ته هم لرو او دې ته باید موږ او تاسو وخت ورکړو نو خامخا باید موږ ورزش وکړو ځکه ورزش د صحت لپاره ډېر ګټور دی مخکې هم یادونه وکړه چې څنګه موږ تاسو خوراک یا په ورځني ژوند کې اوبه یا نور ته د کړنو ته ضرورت لرو خوب ته نو باندې کې هم دې ته ضرورت لرو ډېره مننه سلامت اوسئ د لا بریا په هیله بیا هم ستړي مه شئ درنو لیدونکو څنګ کې را سره د باسول بازانو لوبډلې کپټن ولاړ دی چې دوی ته 160 منډو هدف ورکړی ده اوس خبرې کوو چې دا هدف چیز کولی شي که نه سلام ستړي مه شئ خیر اوسې خیر حال شي ډېره مننه سلامت اوسئ که پیل کړه ته نوم مبارک دی رغبت مومند تاسې راته وایي مومند صاحب تاسې ته څومره هدف درکړل شوی ځکه که څه هم ما خبرو کې هم ویلې موږ ته په 9 اورونو کې 160 ټارګټ 160 تاسې څه نظر لرئ په لومړیو کې چې کله میدان ته ښکته شوئ چې موږ به څومره هدف پورې دوی را ایسار کړو په ټارګټ پورې لومړی سر کې زموږ موږ دا کوشش کوو چې موږ دوی تر 90 وسلو پورې راګیر کړو په اسانۍ سره نو څنګه دوی 160 ته ورسېدل
د دوی ښه سټارټ واخیست سرکل کې دوی ښه بیټ وکړه بریدګره لوبه یې وکړه چټک سټارټ یې واخیست او دغه یاست شپېته منډې هدف ته چیس کولی شئ انشاءالله چې موږ ښه بیټینګ لرو بیټینګ باندې انشاءالله چې موږ باور یو په خپل بیټینګ باندې ځکه موږ سره ښه بیټسمنان دي او کولی شي چې سرکل موږ ښه ووهو ته 50 پورې وهو دا ټارګېټ موږ چیس کړو په سرکل تاسو څو اورونه لرئ سرکل 3 اوره سرکل د 3 اوره کې 15 پورې رالو دا پاتې ټارګېټ انشاءالله موږ چیس کوو دا اصل په شپږو ډېره مننه سلامت اوسئ په ټورنامنټ کې دا لومړۍ لوبه ده لومړۍ لوبه ده که چېرته تاسې لوبه بایلوئ نو ټورنامنټ او بار کېږو نو تاسې به کوشش هم کوئ چې مخکې لاړ شئ بالکل موږ کوشش همدا کوو چې دویم پړاو ته لاړ شو انشاءالله مخکې لاړ شو ډېره مننه سلامت اوسئ په وروستیو کې مو هېوادوالو ته څه پیغام دی پیغام خو ټولو ته دا دی چې راشي او کرکټ نه خوند واخلي او په مینه ورورولۍ باندې خپل ژوند تېر کړي سره راشي دلته کرکټ نه خوند واخلي ډېره مننه سلامت اوسئ چې موږ ته وخت راکړئ ښه وخت لرئ بیا هم ستړي مه شئ درنو لیدونکو څنګ کې راسره بل نندارچی هم ولاړ دی ده څخه به وپوښتو چې ده څه هدف لپاره راغلی سلام ستړي مه شئ وعلیکم السلام پیل کې راته نوم ووایه نوم مې عبدالوهاب سعادت دی د مومندرې ولسوالۍ د ازانا او د قریه اوسېدونکی ډېره مننه سلامت اوسئ دلته څه دپاره راغلی څه هدف لري دلته راغلي وو چې دلته په دغه چمن لوبغاړي کې یو شانداره ټورنمنټ په لار اچول شوی او د دغه ټورنمنټ د لوبې سیال لپاره راغلي وو چې کومه لوبډله دی خوښې لوبډله د هغې لوبډلې خو ټولې خوښې دي چې ښه لوبه کوي هغه زموږ د خوښې لوبډله خو ځانګړې لوبډله زما د افغان ټایګر لوبډله خوښه ده چې ښه لوبغاړي لري او ښه میچونه ترسره کوي ډېره مننه سلامت اوسئ په دغه ټورنمنټ کې تر اوسه پورې ستاسې د خوښې لوبډلې لوبه کړې ده زموږ د خوښې لوبډلې او لوبه کړې ده افغان ټایګر لوبه وکړه او یې ګټله وایي ګټله ډېر به خوشحاله شوی ډېر خوشحاله ډېره مننه سلامت اوسئ په افغان ټایګر لوبډله کې بیټسمنان خوښېږي که بالران که نه ټول لوبغاړي د خوښېږي ټول لوبغاړي مې خوښېږي خو بیا د بیټ کې هم بالر خوښېږي په بیټ کې هم بیټسمن خوښېږي بال کې یو بالر خوښېږي ډېره مننه سلامت اوسئ په وروستیو کې د څه پیغام دی هېوادوالو ته هېوادوالو ته مې دا پیغام دی چې د سپورټ تر څنګ خپل تعلیم ته مخه وکړي تعلیم وکړي ځکه چې د هدف ته رسېدل په تعلیم باندې کېږي او سپورټ او تعلیم دواړه یو ځای وکړي ډېره مننه سلامت اوسئ موږ ته وخت راکړئ